السلام علیکم ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ او د تل په څېر بیا هم خپلې د خوښې خپرونې مسافر غږ خپرونې ته ناست اوسېږئ نن بیا هم لکه د تیر په څېر موږ سره د هېواد خوږ ژبی او تکړه چې معرفت ته یې اړتیا هم نشته ده خو بیا هم د خدای بخلي حسن استاد زوی پاچا خان لغمانی راغلی دلته پاچا خان استاد ستړی مه شي هر کله راشي قربان شم د تاسو نه د ژوندون نړیوال ټلویزیون لیدونکو کتونکو نه مشرتابیانه تر کارکوونکو ته تاسو نه ټولو نه زه مننه کوم چې موږ ته مې دعوت راکړو تاسو نه موږ بس تاسو نه مننه کوو چې زموږ بلنه دعوت مو ومنه او همدارنګه شاکر استاد تاسو ته هم ښه راغلاست وایم اکبر خان الله ته دې سلامونه تقدیمي خدای دې هر کله راوله و یو سړی و یو ملک و یو خان و په دې خپل کلي کې و چې دی د مرګ څخه نو بیخي ویرېده حتی په دې کلي ګاونډ کې او په خپله دې کورنۍ کې شاوخوا ریاست کې دا خبره کره کړې وه که مثال په طور څوک بیچاره مړ شو نو داسې به نه وایي چې مړ شو وایي پلانی پیدا شو ولکه پاچا خان استاد چې راغلی ده دغسې یو مېلمه روکړ راغلی له ډېر د قدر و عزت سړی ناست ده چې یو دم نوکر رانوتلی ده چې خان صاحب غرق شم تباه شم برباد شم وای خیرت خو دی وای دا ځان مې پیدا شو د مېلمه چې داسې ورته کتلي دی حیران شوی ده چې دا څه وایې وسړیه دا دې څنګه پیدا شو نو ستا مور وایي څنګه وای مور خو مې 2 کاله مخکې پیدا شوې وه لا حول ولا قوت الا وای په خبره دې پوه نه شوم وای نو ته څه وخت پیدا شوی وای که دا ډزوډي زه زموم سبا بل سبا پیدا شم نو مخکې دې نه چې راشو پاچا خان استاذ ته او خوږې سندرې به یې غزلي به راته وایي یو اړیکه به راواخلو چې لیدونکي هم په لاین کې دي السلام علیکم وعلیکم السلام او په خیرونو زمونږ یاره جوړې په خیر یې ولا غفار خان وحدت احمد زاهد پښتون ولا و مې پېژندلې احمد زاهد صاحب د دې غږ نه مې وپېژندلې چېرته یې جوړې په خیر یې ولا کور کې به ډېر را سره ناست دي سلامونه درته وایي ښه دې ټولو ته زمونږ سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې خوشحاله اوسئ او ابتل هم دغسې بنډارونه تازه اوسي یو ټوکه به درته ووایم راځه ټوکه راځه خو تکراري ټوکه مه وایه صحیح ده یو کور ته غله ورغلي وو ښه یا چې پیدا کړي نه وه چې را وروسته کورنۍ وظیفه مکتب کې هغه یې امضا کړې وه ښه په زړه وه که نه او همکار سره به اورې ما ته سمې ټپې وکړه که نه هغسې وایي ودرېږه ستا 2 وزیره پاسه زلزله ده ښه وبه شي بس جانجالي ډېره مننه د اړیکې نه او ډالۍ دي تا ته معین استاد ستا او یو اورېدونکي ځان راته وکړي هغه ته دې هم ډالۍ یوه بله ټوکه وکړه ځان نن دې بس ښه زړه تش که د یوې ښځې غاښ خوږېده ښه الله بیچاره ښه اتې ډاکټر ته به وویلې وه چې دا ډاکټر ورته ویلي و چې 100 روپۍ که غاښ یې په کاغذ وي ښه 50 روپۍ دي هغه سره 50 نه وایي 50 روپۍ ور ډډ که نور به کور کې په وکاږم بس په خدای دې سپارلی مخه دې ښه ستا دې په مخه ښه شي د ټپو غوښتنه یې وکړه خو څه شی چې ستاسو راوړي او بس حاضر دم اماده یي بس هغه به واورو د خیره مهرباني دستي دا کتاب مجموعہ میں غلط غم دے شیر نه دے خطری دی دلبرو خوشبوئی میں پا کلام کی دی سنم دے
का शमशीर जान बीन जाम के कतलू मात स्पिना खुल मिसाल दे जामू जम दे आशनाई दिना जनिनु नाज ख्याल करमा ओख कुले मखालिंगारी तम मुख्तरम वता ब्या पतू बल्कि जिड़ गुलाम दाबुना में पुजड़ की दैजरानी वता ब्या पतू बल्कि जिड़ गुलाम वनत के ने कुछ नुमाया ज़िनत के भी दुराया वदमी दे पकेट को लालो मरजान की दी दागुने में पजर के दे जलान काजा पतू پاچا خان صاحب عبدالعنان استاد شیرونو ډیر خوند وکړ او هغه مخکې پیلامه د الینګاری صاحب وکړ روبۍ د الینګاری صاحب دا خو د ډیر پخوا بالکل پخوانی دا د حسن استاد پاک لکه څه وایي هغه څومره وخت مخکې سندرې ویلې ستاسو استاد به مې که نه بالکل حسن استاد د خدای ټول نور سره وبخي زموږ مشرانو نرمدان هغه تقریبا 15 اتیا کلو سړی و 15 اتیا
او څومره ځایونو ته به ورسره تللی دا یاره یو 20 کاله ورسره ښه ګرځېدلی ښه هر ځایونو ته هر ځایونو ته ورسره تللی یم واجب دې بس خپل والد صاحب مې یاده کړي نه خو استاد مې مو پلار مې مو بالکل خو بیا ما د باجې استاد بیا تلاوت استاد هغه مې استاد و یو اړیکه به راواخلو السلام علیکم بله سلام علیکم ښه یو بله به راواخلو سلام علیکم وعلیکم سلام روژه جوړې شکر دی تاسو ښه یاستئ ملګري دوستان ښه دي ولا شکر دی وروره بس خدای فضل دی دا پر امتحانونه دي چې جوړ کې تلویزیون کې امتحانات دي تاسو همکاران انډیوالان بس ټول ښه دي له خیره سره ځینې ملګري بس په نوروزي خپرونه کې مصروف دي موږ دلته راغلي یو داسې د دغه مسافر غږ وړاندې کړو نو په دې هیله چې ټول دوستان انډیوالان د کورنۍ سره روغ جوړ اوسېږي د کوم ځای نه د اړیکې نیولې دا نوم دې راته ووایه ښه پکتیا څمکنۍ نه په خیر راشي ګلی ملی خو به بس تاسو نه و اورېدلې والله تاسو دا یو کس زنګ وهلی هغه ته مو ښه یو سندره خپره کړه ما خو لومړی دم مې تا سره اړیکه نیولې ده ښه ډېر ښه دې کړي دي نو پاچا خان استاد راغلی دی دلته ستاسو لپاره او کومه سندره دې په زړه یا د خوښېږي د ملګرو سره یې واورې بس په دواړو سترګو تاسو ته به یې ووایي له خیره بس یو خاصه سندره راته خپره کړئ تاسو د دې تاسو کومه هغه کې راغلي دي دا تاسو کومه ډله کې راغلي ده ما ته ښایسته سندره خپره کړئ مقصد زما د انډیوالانو په غوښه زما سره څو انډیوالان دي ټول سلامونه هم درته وایم دلته راغلي دي بس موږ هم سلامونه ورته وایه هغوی سلامونو ته علیک وایم بس خپرونې ته کښېنئ او مننه کوو د اړیکې نه دې کور ودان زه اوس بس ما سلامونه ټولو انډیوالانو ته دې کوم ستاسو کوم همکاران ستاسو کوم انډیوالان دي مننه کوم په دې هیله چې هغوی هم اورېدلی وي کور ودان زه دا اوس خدای دې رضا لره بس موږ تاسو خبرونه هر وخت اورو هر وخت تاسو خپرونې تعقیبوو بس دا زموږ د ویاړ ځای دی چې تاسو غوندې خواږه اورېدونکي لیدونکي لرو او خدای مو جوړ لره نو راځو له خیره سره پاچا خان استاد پاچا خان استاد که ټپو ته راشو څنګه دې خوښه ده ټپې خو به مو کوو لاروی صاحب خو ټپې خو زه داسې فکر کوم چې په دې اخره کې به مزه وکړي اخره پکې به بیا وایي که د شاکر استاد به هم د سره وي هغه خو بیا ټپې په اخر کې به شاکرونه سره وکړي زمونږ اوس به څه د خپل ښه سمه ده سمه ده چې ستا کومه خوښه ده زه دې خوښه یم او بلکل صحیح زړه مې غواړي د ګلونو په ګلشن کې لاس مې نه پرېږدي هغه یار د یار لمن کې په سرو وینو مې د پلار سره سره ګلونه رجل کېږي نن په خود زاغ زغن کې دا هزار د بې ننګې نه دی نو څه دی چې زیله شي سلنډې د پړانګ مسکن کې تاسې راشئ ما قانع کې منصفانو کا خلافی ملنگ جان پدی سخن ایز پختون دی پختون زویم ما تپلار وطن سپارل او پا مصر پی خاورن کامور بنیم زیگوله ایز پختون دی پختون زویم وطن سپارل
بس یوه لنډه دمه به واخلو، وروسته د دمې نه بیا هم قدرمنو لیدونکو مسافر غږ خپرونه دوام لري، له موږ سره اوسئ. هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. نو یوه اړیکه به راواخلو، ګورو چې څوک دی له کوم ځای نه. بلې سلام علیکم. نوم دې راته واخله ګرانه، او له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ بلې یو ځلې بیا مه غږېږه، لږ زره سم ځای ځان ته اختیار کړه چې دا غږ دې په سمه توګه واورو ورور. نو دې ورور اشتباه کړی وایه، زنګ دې راغلی، خو خیر په هر صورت راځو پاچا خان استاذ ته چې یو ښه مسته غوندې سندره راته بلکل چا بکور کلی یادیږي ګل د کوکنار ګلې زما یادیږي ودلیلا د مخ خالونه ګل د کوکنار ګلې د زارو ډکي زړګی مې داسې راته وایي ګل د کوکنار ګلې د خپل دوستانو او ته بلیږم سلامونه ګل د کوکنار ګلې د زارو ډکې په کار مې نو راځې جانانه ماته د لګې شپې بانه کړې ګل د کوکنار ګلې میاشتې د تیرې او کړې کلونه د شمېرما و ګل د کوکنار ګلې د زارو ډکې
کوکنار ګلې ماتو تکي چې کګا وګا ورشما ګل د کوکنار ګلې د زارو ډکي دا فرمایش د ما یو دوست دی ګل د کوکنار ګلې ماته ډېر ګران دی او فرمایش بیا وایما ګل د کوکنار ګلې د زارو ډکي په کار مې نو راځي جانانا ګل د کوکنار ګلې د زارو ګل د کوکنار ګلې یو وخت ډېر زیات مینهوال و که نه اوس هم مینهوال دي خو ګرم هغه وختو کې به بیا بالکل بالکل پخواني یادونه دې را تازه کړه پاچا خان استاد مو همدغه پخواني یادونو لپاره راغلي یاست راغلي ځکه چې خیر دا هر سړي خپل حالات دی نو لاروی صاحب څه به نه وایي یو اړیکه به راواخله السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر ښه تکړه خدای دې په خیر لره وروره څوک یاستئ له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده کابل ولایت سروبي ولسوالۍ سروبي ولسوالۍ نه کوم ګلابي بلې کالو نوم دې راته وایي د سروبي نه غږ مې نه اورې لکه چې اورې غږ دې راځي وروره مهرباني وکړه نوم دې ووایه او څوک خبرې کوي له سروبي اوږدې کال نو دا په پسرلي کې وایي په سروبي کې دې دوکان دی او که کور دې دی سروبي کې او ښه دا ورور زما په خیال دی چې خوب کې یو دم راویښ شوی و څنګه نه ډېر اواز ډېر غلی غلی لګیا و یو زړه ښځه راغله د دې عکاس خانې ته او خپل یو تصویر ورسره و چې دی راغلو دا ساینس وایي زویه دا واخله دا فوټوشاپ که راته نو هغه چې عکس ته اخیستی عکاس وایي څنګه یې درته فوټوشاپ کړم وایي بس ښکلا به یې پکې نه زیاتوي او نه به مې عمر پکې کموي او صرف دې غاړې ته مې یو ښه د الماسو هار ورکړه او دې ګوتې ته مې یو ښه د یاقوتو ګوتمۍ وایي په دې نو څه کوې وایي پرېږده چې زما دا انګور نه ده چې کله زه مړه شم نو په لټولو کې لیونی شي چې دا پیدا نه شي ښه اوس به بیا راشو یو اړیکې به واخلو چې السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر وا څومره ښایسته غږ دی د کوم ځای د اړیکه نیولې ورور کارتنو کې څنګه ملګري دي یا یاران دي او که کرا کور کې ناست دي والا کور کې ناست یم اوس ښه نو دا راته ووایه موږ سره نن شپه پاچا خان استاد دی چې هغه د ټول خلک پیژني نو څه به ته اوري او که خپلو ملګرو دوستانو ته په بار کې مسافر دي هغوی ته څه سلام کلام لري بلې بس ټول امنیتي سربازانو ته سلامونه بوسي او بعد د هغې نه پاچا خان استاد ته ووایه چې ډېر غمګینې ټپې راته واچي په دواړو سترګو هغه د پاچا خان استاد وایي چې وبه شي درته او مننه کوو د اړیکې نه دی چې خپلې خپرونې سره دې ونیوله ښه نو پاچا خان استاد دې ورورم ټپو که څنګه وخت یې نه دی رارسېدلی زه داسې فکر کوم لاروی صاحب یو د دانا باندې مامنور بابا سندره مو ویو ټپې به په منځ کې ورسره ووایي ټپې به بیا ځان ته کېږي د مامنور بابا سندره کې خو ټپې نه کېږي یا دا منظور شاعر او سندره وویو ښه صحیح ده بیا به پسې ټپو ته روبایي وکړو داستان کې به ټپې کړو سمه ده بیخي سمه ده
اول مې نه خوړل ګلونه وه اوس په تالا باغچو کې پاڼې ټولومه وه تور د لونګ راوړه سخت رنځوره خدای دې جوړ کوه و در تګ مې نه شو دوه په کوره او کور درته کومه وه تور د لونګ راوړه تو راوړه راوړه یو لونګ زما خال به پې تازه کړم مرغللې چاس پل وطن یادیږي و زما یادیږي د لغمان وشینکي باغونه وه تور د لونګ راوړه شاکر جانا وچ شاکر جان میرے باپی وینو وطا پر تھاپا تب بھی مستے اے مستے لگا بلاوا تھوڑ دلوگا روڑا روڑا یو لونگ زمان خواب پیتا زکم مرغدلی سرپی زمان تھوڑ دلوگا ډېر خوند یې وکړ پاچا خان استاذ خدای دې ژوندی لره دغه باجه چې د تاسو ته کور کې خو به مي که نه بیا دې دپاره د یو بل اتاق یا کوټه جوړه کړې ده که نه په هر دهلیز کې دې خوښه شي سوپې په سر دې خوښ شي هملته کښېني ورته نه دا خپل منظم جیل لاروی صاحب په خپل طبیعت باندې کښېنو ښه هر ځای دې چې خوښ شي نو خپل کور د چې هر ځای کې کښېني او په کورنۍ کې که راته ووایي چې زامن دې هم موسیقۍ سره زه به تا ته داسې لنډ ووایم چې د احسان استاد چې زموږ والد صاحب دی او ټول دا خبره په ژوندون ټلویزیون باندې ما ویني خصوصا که دخترګي مسیانې دي او که بچګي مسیانې دي له احسان استاد نه غیر ټول د ما شاګردان دي د احسان استاد کم نه همدا هنر داسې بیان مې درته ویل که ورونه مې دي که ورونه مې دي که زامن مې دي همدا د والد صاحب نه دې پلو او ستاسو بیا یو غټه ځانګړنه دا ده چې نه کتابچه یې د سره نه کاغذ یې د سره او بس حافظه د خدای ښه قوي درکړې ده همداسې قربان دې شم لاروی صاحب دا ګوره ډېر زموږ هنرمندان دا مشران زه به داسې درته ووایم خپله به یم نومو سره اشنا یې بلکل بلکل زموږ په مشرقي کې په لغمان ولایت کې ګلاکی استاد تعلیم نه درلوده زموږ والد صاحب نه درلوده ملا استاد سندرغاړی و تعلیم نه درلوده تر اشرف او تر ګلمو پورې دوه خلک تر ما پورې زم تعلیم نه لرم خو د ما زمن تعلیم لري ما باندې په میاشت کې 3 سندرې یادوي د هغې یاد اخلي بیا هم یو اړیکه راخلو ګورو چې څوک دی له کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه جوړې شکر دی تاسو ښه یاستئ دا ښکلی نوم دې راته ووایه او له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې خوست ولایت تنشیر ولسوالۍ نه جاوید جاوید جانه د خوست ولایت نه په خیر راغلې خوست ولایت کې څه خبرې دي آب و هوا ښه شوې ده اوس خو پسرلی دی هلته باید لږ مخکې پسرلی لږ دلته مخکې راځي ګلونه زرغون شوي دي صحیح ورته خوست ګل ده ټول ګل ده هلته چې ګورې تاسو خپرونه چې ګورې لغمان جلالاباد صفت کې خو صفت خو هیڅ هم ونه کړو بس خوست کې به مو شیخانو مینه علاقه دې زیاته څه شي سره ده څنګه وایم خپل هم د ګلانو سره مینه لرې ګلان دې ساتلي دي که نه ډېر ښه پریمان ګلان لرم ښه نو خپل هم ګلې چې ګلان ساتې نو پاچا خان استاز نه به څه اورې شاکر استاز هم دی
ها شپه بچان استاد نه په ټاپي خولي خسته ټاپي او د خوسي پتم کله کله کې اوس می شمشاد نیولې و شمشاد هم لغمان کړه او ژوند هم لغمان کړه لګ دی خو تم راځي بالکل دا غوام داستا لاروی په اجازه باندې اول به تاسو غرانې سندره چې داونه چې پاچا خان او لغمانه موسیقي کې غواړي ستا بم کیږي دا بس پاچا خان استاد دی ګیله واورېدله وسوم ورغله خوش فاطم کله کله راځي در به شو د خیر سره یار زنده صحبت باقی وای غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان ورځي یو وخت به در شو له خیر سره چې کله به د الله رضا ونه تاسو خوش به مو ګورئ خوش مې یادېږي د خیر سره ازما ملګري ملته دي له خیره تاسو به مو ګورو هغوی به مو ګورو د نږدې نه مننه کوم د اړیکې نه دی چې خپلې خپرونې سره دې ونیوله بس مننه کورونه خدای پامان خدای مو ورکله راوله پاچا خان استاد دوی هم ټپو غوښتنه وکړله د کنه غرانیزه ورته وایي غرانیزه به دوی ته وایو چې دا به ټپې خو بیل غرانیزه بیل ده سمه ده ودنی مش پی سندر خونکا اورا و پی جانا وی چوک با میانی چوک دی ورک دی ملکاوی تیرا مینا مکو لیوانے باشی ماینا و شایستی وزیرستان تا ولی درمه و پا ماماینا مپریدا یوازی او دوری مارا شایستی وزیرستان تا ولی درمه و پا ماماینا مپریدا یوازی وزیرستان تا ولی درمه پا مامین مپریدا یوازی چی بیت دنتی رازی نمالد شنا شایستی وزیرستان تا ولی درمه پا مامین مپریدا یوازی عربا بی جانا
ډېر خوند یې وکړ. بس دا ورور ګیلم په دې ده چې په ځای شوي وي او د خوست نه یې اړیکه نیولې وه. یوه اړیکه به بله هم راواخلو، وروسته هغه نه به بیا ټپو خواته لاړ شو. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر اوسې وروره. ښه یوه لنډه وقفه به واخلو، لنډه دمه، وروسته د مې پاچا خان استاد زموږ سره دی او ښې سندرې به وایي. ډېرو قدرمنو لیدونکو، شاکر استاده دا زموږ ملګرو همکارانو آصف دي ستاسو نه هغه واجبه غوښتنه وکړله، ډېر هلکان یې ډېر یادوي، دا باید شاکر استاد نن شپه ووایي. ولې نه، ورته موږ هم په خدمت کې یو. نو مهرباني د شاکر استاد نه قدرمن لیدونکو د واجبه اورو، ډېرو خلکو یې غوښتنه کړې ده. آماده شولې له خیره؟ اما قصې کوو. پارمان د نادانۍ شي چې هوښیار شي، خوشحالي او خوب چې غمې کار شي، توبه باندې ډېر بد ښکاري چې زوړ وي، ښکاري ښه چې په ځوانۍ کې توبهګار شي. بله غمه د یار غم نه مېلمه دی، تا به وکړي صبر وکړه که دې وار شي، د خپل سترګې وګوره چې ساکا د خاطر زړګی بس رنګي خلاص شي. هم د ناس هم د ادا واجبا واجبا دا ستا وسن او ښکلا واجبا واجبا هم د ناس هم پردا واجبا واجبا دا ستا وسن او ښکلا واجبا واجبا. کنرا کبیرنا واجبا واجبا هم د ناس هم پیدا واجبا 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 واجبا
पटीम जरा वता पदेमा हम तर ते हम दवा वाजीवा वाजीवा के हम तर ते हम दवा वाजीवा वाजीवा हम नास हम तेरा वाजीवा 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 kalak balang leci manalwi kalak balang leci manalwi चदक पड़ा सड़के मनलवी चदक सड़के मनलवी cedek balang leci manalwi कदक सड़के मनलवी narawa dikarwa wajiwa wajiwa narawa dikarwa wajiwa 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 दलंडे खलील पतन की दलंडे खलील पतन की दलंडे कमिस पतन के दलंडे सिना पतन के दलंडे 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 खलील पतन की दलंडे खलील पतन की दासी उसी लगसा वाजीवा वाजीवा दासी उसी लगसा वाजीवा वाजीवा हमना हम तेरा वाजीवा वाजीवा दासा उसा आओ वाजीवा 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 ډېر خوند یې وکړ شاکر استاده خدای دې راته خدای دې وکړي دوستان خوشحاله شي حتما به خوشحاله شي مسافرین خوشحاله شي بالکل مننه کوم ستاسو نه بیا هم السلام علیکم وعلیکم سلام لیلا یم ما د کابل نه خدای مو راوله لیلا جانې د کابل نه نو خپرونه خو ګورې انشاءالله د مسافر غږ و ډېره په سور کې روانه ده دغه لمبر سره اړیکه زر نه روسېږي 0 9 نو پاچا خان استاد موږ سره مېلمه دی سندرې تېنه غواړي ټپې غواړي داستان غواړي راغلی دی خاص تاسو لپاره د لیدونکو لپاره پاچا خان استاد ته هم سلام وایم خو د ورور جانه هغه ټپې په وکړه چې شازرګرې او دغه لمبر سره اړیکه زر نه روسېږي دې سره زر روسېږي 0 کومه سندره وخته ده شازرګر ځان جوړوي نه په نواباد کې خو مخکې له هغه نه د برخلیک هم ویلې دا نورو ملګرو ویلې د لغمانه سندره چې د مخکې په کانسرت کې ویلې وه وبه ما اول به غوایم بیا به ورپسې دا وه سمه ده بیخي صحیح ده کده عقل پسې لاړم په کار نه شو کده باغ ته مې یار غوښته یار نه شو شاکر جان
کمیزر نصیحتونه ورته وکړل هغه خدای بلارې کړي په لار نه شو څه سبب دی چې رحمان په زړه هزار دی او چې نظر یې په هغه مست نگار نشو خیسته لغمان د پښتنو وطن دی دا د باتورو میړنو وطن دی خیسته لغمان د پښتنو وطن دی دا د باتورو میړنو وطن دی شمال وقت صافي پرات دي غونډې نبر عمر زئی پرات دي دا د مشرانو د شملو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه ده دا د مشرانو د شملو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه سرخه کانو نچې وکي نظر د شنو باغچو په سر کې ښکاري او غر ښکلې زیبا د قرغیو سیمه ده دا د باتورو میړنو شنګه الینګار ته ورشه د زړه په مینه دغه ښار ته ورشه جمیل صافی وایي د زمرو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه ده جمیل صافی وایي زمرو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه ده دا د باتورو میړنو سیمه ده ښایسته لغمان د پښتنو سیمه ده دا د باتورو میړنو سیمه ده دا د باتورو میړنو سیمه ده خدای دې امن راولي بالکل چې بس هر ځای ته لاړ شو ملي وکړو همدغسې رباب او پاچا خان استاد اکبر خان نور ملګري را سره الله دې امن راولي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
وروره له کوم ځای نه غږېږي او دا ښایسته نوم دې راته ووایه. زه محمد جبار خبرې کوم د کابل نه اړیکه نیولې. په خیر راغلی، د کابل نه په خیر راغلی. په څه کار باندې اخته یې؟ والله اوس خو زه خپله فلزکاري کوم خو دا د ټلویزیون غږ ټیټ کړه چې غږ دې په سمه توګه واورو ګرانه. د ټلویزیون غږ دې بیخي د علي ستا غږ پکې ورک دی. ښه اوس مې اواز ښه شو؟ ګوره څومره ښه ښکلی غږ دی. د ټلویزیون غږ دې هسې جګ کړی و. خو اوس مې یو سندره مې ډاغ کوله ویلې دې. بیا به یو بل ورور راواخلو سندره خیر به راواخله که څنګه یې ویلې. خو خیر په دې هیله چې بیا هم اړیکه ونیسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام لاروي صاحب خو یې جوړې خیر ویسې وروره په خیر راغلې. نوم دې راته واخله ګرانه، له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې ده؟ قدرت الله روحاني یم د کمې ډکېله. کمې ډکې نه په خیر راغلې. په خیر راغلې، هر کله راشي. دا وایه چې کمې ډکې کې څه خبرې دي؟ کله هره کله د خپله ښه لاروي صاحب. شکر دی، الله فضل دی. نو په دې هیله چې کاروبار هم شروع کړی وي. څه کاروبار کې دهقان یې بزګر یې که بڼوال یې؟ بلکل لاروي صاحب دهقان یې بس هندواڼې باغونه هم کرلي دي. خدای دې په هندوانو کې برکت که او الله تعالی دې د پاک خدای دې د عذاب نه وساته، د ګلۍ نه وساته. یاره دې خوا ته خو سخته ګلۍ راغله، بادام یې ټول په مځکه باندې پرېوتل. ښه نو پاچا خان استاد به څه اوري؟ وایي هندوانې به زمونږ برخې که به نه وي؟ وامې نه اورېدل لاروي صاحب. ښه هندوانې خبرې چېرته اورې؟ هغه شاکر استاد وایي چې زمونږ برخه به پکې او که به نه وي؟ بلکل ولې نه. ښه نو چې کله پخې شولې بیا به در شو له خیره سره. ملګرو ته دې دوستانو ته دې کوم چې د هېواد څخه بهر دي که سلامونه ورته وړاندې کوې بس کولی شي. او پاچا خان استاد دی، شاکر استاد دی، دوی څخه څه غواړې واورې؟ لاروي صاحب پاچا خان استاد له هغه سندره وغواړم که نه؟ ښه وایي واوړه راوړه ببو یاره دا دې راته ضرور نشر کړي. ښه بس ودرېږه فکر پې کوم واوړه راواوړه وړې. صحیح ده صحیح ده. دله مخکې یو اخیسته ټوکه وي صحیح ده. مهرباني صحیح ده. ته یې وایې که زه یې درته وایم؟ ته یې وایې لاروي صاحب. ښه سمه ده سمه ده. مننه کوو د اړیکې څخه دې هر کله راشي. خدای مو راوله. ما خو د ښه ډېره مننه. ښه نو د کمې ډکې اړیکه نیولې وه او هغه سندره خو مطلب باندې پوه شوې. نو د ګلکي استاد سندره د واوړه راواوړه به دا د ګلکي استاد پاک لکه دوه خبرې وکړې. یعنې زموږ محفلینو کې دې ورسره لیدلي دي هغه وخت کې چې حسن استاد سره به تلئ تاسو؟ ګلکي استاد سره ما لیدلي دي. یو دانه هنر خو مې ورته ډېر لیدلی دی، اما یو کیسټ کې مې ورسره سندرې ویلې دي. بېشکه والا مال مظفر یو کیسټ ته لاډه کړو نو دکې ما ورسره ټاپي هم کړي دي. کوزه پښتونخوا کې کوزه پښتونخوا کې کیسټ مال مظفر بیا ویستل. بس دغه د ګلکي استاد هغه یادګار هم هغه ستړی ستاسو؟ بلکل مونږ مشر دی، مونږ پې افتخار کوو. اوس به څه وکړو؟ اوس اټپې او هغه بله شازرګرې او ځان جوړوي نو هغه هم وویلې که نه. بس ستاسو پکې کومه یوه په زړه یو زه داسې فکر کوم چې داستان به ووایو شازرګرې دا شازرګرې به ووایو. صحیح ده شازرګرې سمه ده سمه ده. وشازرګرې ځان جوړوي نه په نواباد کې. شازرګرې ځان جوړوي نه په نواباد کې. دا اکبر جان چې سره وي شازرګرې ځان جوړوي نه په نواباد کې. او شاکر جانا دا شاکر جانا ته رنګ رباب وینا شازرګرې ځان جوړوي نه په نواباد کې.
चार गुल में खड़ो वो बुगे गम शरिका यार निसा गुदरुनाई बनवाबाद ताज चतो लखत सूरो दाद बीनंगो औ यारानो से चलाई मई वपनवाबाद अब शादर करिए सांजो वीना वपनवाबाद शादर करिए सांजो वीना वपनवाबाद शादर करिए सांजो वीना ډېر خوند یې وکړ هغه کمې ډکې نه ویلې یو ټوکه مو یې ترې راته ووایه وایه بس ده ټوکه مستو ټوکه وکړم ښه صحیح ده وایه یوه ښځه به ګل دې په مخ دغه غوا یې لوشله په دې وخت کې خاوند پرې راننوتلی ده چې دا غوا بس دا سطل و دا کټه و همداسې وهي ټراک ایسته یې غورځوي بس مېړه ته یې مخ کړی چې په دې باندې خو زما زړه شین شو روزانه راته یوه نه یوه کټه وماتوي دغه اوس هم دا سطل مې د ګاونډي نه راوړی دی دا خرڅه کړه خو د دې نه مې بېغمه که یا د دې کوم علاج کوي یو تعویض معویض راشه چېرته ورته وکړه مېړه یې ورته ویلې ته بېغمه شه سبا د زه درته یو چوکۍ راوړم چې بیخي دې په عذاب نه کړي هر وخت په همدغه چوکۍ باندې لوشه نو سړی بله ورځ لاړه چوکۍ راوړې ده چې بیا راننوځي چې دا ښځه د غوا سره بس خپل خکر په خکر ده او داسې راکش کاږي او داسې راکش کاږي وایي څه کوې وښځې وایي خو دا سبیل بړې چوکۍ دې ورته راوړې ده چې هر څه یې راوهه کومه ووهه دا سبیل بړې په دې چوکۍ کښېني نه وایي خدای د خوا نه که تا دپاره مې چوکۍ راوړې ده څه د دې لپاره خو مې یوه اړیکه به وګورو چې څوک دی سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې خیر شکر دی تاسو کوی خیر ډاکټر برزمل روزي خان تاندر کابل اردن کما د احمدشاه بابا امیر نه خبرې کوم تاندر د احمدشاه بابا امیر نه په خیر راغلې دې ورځې کې خو دا تندرونه ډېر راوړي دي که نه پسرلی دی والا په خیر زه ګزاره کوم ځکه چې هغه دي خلک غریبانان دي که نه خلک غریبانان دي او د کوم ځایو کې زړه ده چې د اذان دی وغورځوي دغه ځای راته وکړه چې هلته لاړ نه شو ما خو تندر نوم ده خو د ظالمانو نه د غریبانو لپاره ټوکې مې وکړې سره بس ښه تندر روږ د شاکر استاد هم موږ سره دی پاچا خان استاد مېلمه راغلی دی خاص ستاسو لپاره راغلی دی چې دا دوستان خوشحاله شي څه پکې اورې ولا زه خپله د منګې ډېر شوقي یم او ټپو یم ډېر شوقي یم او د خان قرهباغي په اواز باندې او سندره درته ووایه ځکه چې شکر مرض هم لرم او لږ بېکاده یم اتڼیزه سندره به د خان قرهباغي په کامپوز کې وایي څنګه ولا خان قرهباغي سندره چې خو زه مړ مړ یم کشکې په همغه زمانه کې بس خو څه خیر ده پاچا خان صاحب د خان قرهباغي اتڼیزه سندره درته ووایي څنګه بس ډالۍ دي په افغانستان کې دوبۍ سعودیا پاکستان سیمه خبرې څوک اوري ټولو ته دې بس ډالۍ وي مننه کوم خدای مو راوله خو سندره به وروسته د دمې نه یوه لنډه دمه به واخلو پاچا خان بیا به تاسو ته بس د خان قرهباغي سندره ووایي
بیا هم خره لاس په دې ده چې تر دې دمه مو د خپرونې نه خوند اخیستی وي شاکر استاذه دیګی په دیګي بخار کې ښه کوي او که په دا بل دیګي کې نه لکه چې داسې پانچې پخې یا غوښه پخې نو هغه به مجبوري چې دیګ بخار کې پوخ کړي یعنې خوندور کوم یو راځي خوندور خو دا بله دي که دا ساده دیګونه دي ځینې خلک وایي دا د مجردو نه دا دیګي بخار هم ښیي چې شپېلاق کي یو څوک خو ورته راځي یو اړیکه به راواخلو السلام علیکم بلې خیر اوسئ تاسو په دې هیله چې ښه اوسېږئ نوم دې راته وویل کوم ځای نه دې اړیکه نیولې وه ښه د پکتیا ولایت د میمنې کې مسافري ده او که کور هم دی ښه وظیفه کې ښه زمونږ سلامونه ټولو مسافرو ته چې د سره ناست دي په دې حجره کې کوټه کې ټولو ته وایه نو باچا خان استاد راغلی د شاکر استاد مو سره ده څه شی ترې غواړئ چې په دې وروستۍ شېبو کې خپرونه نور د پای شېبو ته نږدې ده چې درته واورئ په دواړو سترګو ولې نه ټپې پاتې د خیره سره داستان سره به ټپې هم بیا وشي د خیره او که سلامونه دې کوې نور ملګرو ته هم کولی شي مننه کوم په دې چې ټولو ملګرو دې سلامونه ته علیک ویلي اورېدلي نو هر کله راشئ خدای مو راوله تاسو سره ښه نو اوس بلاراول صاحبان وخت بعید ونه که دلته یو سندره کوله دواړه موزیک ټول داستان د مسل شمسلو ته نو خپل نمبر کې کوله بس چې تاسو وایئ زه جګېږم مسافرین پته مالي صحیح ده صحیح ده دا زه ستاسو په خدمت
ډېره مننه چې حوصله مو وکړله حوصله مو وکړله خیر اوسئ اوس به راځو له خیره سره وخت هم کم پاتې دی چې داستان ته به راځو ټاپې به وکړو ټاپې نه به وروسته به داستان وي څنګه خوښه ده بالکل ما ځکه شان داستان نو داستان دې ټپي بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده ښه نو قدرمنو لیدونکو وخت کم پاتې دی د همدغه ټپو داستان سره مسافرغه خپرونه پای ته رسوو نو تر بیا چې موږ بیا هم د یو بل ښایسته سندرغاړي سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږو تاسو په پاک الله باندې سپارو ښه وختونه ورئ د خدای په امان خدایه څه وکړم دا څه راباندې وشوه او چې خفه زړګی زما په قلار نه شوه ورځ په ورځ لکه د خز غوندې وچېږمه او ممالک ته چې ګورم حیرانېږم افغانستان و جاپان و جيش و هزار او د جاپان د کارخانو ته حیرانېږم خدایا ای ورور وجنه من کې سم رسم و رواج شو او زه زهیر د سکارو ته حیرانېږم تمره په بغ بیداره نیما ای چې وبوړې یار به بیا په لاس راشي پرېږده چې خر سیلاب مې یوسي یوسي ایک گناہگارم رب استایما د پیغمبر امت میں صلا زوروینا د گناه پاک د خور راغلم راغلما اوس د گناه پیټه په سر خور لزموا پغم کستان کمنے آیم و پغم کستان کمنے ما و قمقل نیم چبکل خبر وما او غم دلتانا وفادار دی کلا کلا غم دلتلا سروینا
لیلا بصری منگل چال ور کوینا وتا چې پیدا کا زمین اسمان رنگ رنگ مخلوق دی جوړ کا شان شان و څوک د کافر کړه څوک مسلمان خپل کار وتا خپل حقای زدی قربان شما لمن خدای روزی رسانا څنګه شاکرا sana tadar څوک تر سهارا کې استغفارا څوک مرخات پوری پروت می قرارا خدای قادری د خپل پکار بسم الله وای جان رضا شما زمان خدای روز رسانا تقبل شان زد قربان شان زمان خدای روز رسانا دکو او دګړي مارا یو سرو کې بلم خنه شي وي Sorry. نصیب میں دخل خراب دا و پا قبر جنا کورانی کہ میں شو مکن خیستا کوچیا جرگے میں منا رانا غواری آرا سنگا شاکر دسر ورا بدل بار مخیخ یوینا کنا خیستا کوچی و تبی وفاوی زدهر کلما اور اب بھی جانا اکبر جانا وزبی بفانیم چتا بحیرو مکن خیستکو
وچ مې د تورو زلفو ورویا وجهان مې یارو بې پروا بګرځېدو مکن ښایسته کوچیا دانا راشه ادم خان شکل د ترخانه منا پما او کمانا کنه کسشګو وتخب وچوي کوز د وکیارا ونالت پما کې پکوچی مې نشو مکن خسته کوچی خدای کوچان پکوچوا کې کلا چتا خسته بدرنګګا دی وډی زینا کنه خسته کوچی سوي لارويا وچ لاروي راح سر ناس ترورا ود مرګ هیر شي زد کلا هیرو مکن خسته کوچیا بعد کوچی دوم رجار کی کنا شد سبای وری بلی گیده تیزینا کنا خسته کوچی خسته کوچی ده شلب مانارا وکلا برای شب بزرگی کی مهربان دکن خسته کوچیا خسته کوچی ده شلب